د وړوکي اختر په ورځو کې اکثره خلک بهر چکر ولځي یا بیا خپلو ملګرو سره رستورانت ته د خوراک لپاره، خو دې ځلې کرونا وایرس له وجې خلکو کې یره خوره شوې ده او همدغه وجه ده چې اختر په ورځو کې بهر ګڼه ګوڼه نه ښکاري. د پېښور سره تعلق لرونکی فیاض خان وایي دې ځلې یې خپل ځای کې ملګرو ته بلنه ورکړې ده او خپلو ملګرو لپاره هم په خپل ځای کې د خوراک بندوبست یې کړی دی ځکه چې نه غواړي بهر لاړ شي او بیا زیاتو خلکو سره ملاقات وکړي. فیاض خان وایي دا 2 میاشتې لاکډاون د وجې نه بالکل خاموشي وه، نه یار دوست له تلو او نه څوک راتله. بس د اختر موقع ده، په چیرې پروګرام مې کړی، په دا ملګري یاران دوستان مې ټول راغوښتي دي چې بس کینو ګپ شپ ولګو. هم ډېر زیات تنګ دی. کرونا وایرس له وجې د خوراکي شیانو کاروبار کوونکو کار هم اغېزمن شوی دی. شاهجهان چې یو رستورانت کې به یې پخلی کولو وایي چې کرونا وایرس له وجې یې روزګار خراب شوی دی او اوس یې زیات خلک کورونو ته راغواړي او دی هلته هغوی دپاره بیا پخلی کوي. شاهجهان وایي سټیم روش پخو، کړۍ پخو، دا سیس پکې پخو که نه دي پکې پټې دانې وي او ماشاءالله اوس زموږ کار چې کوم و دا ډېر مخ په ترقۍ روان و، خو دې ورځو کې د کرونې سره چې کوم دی زموږ دا کار ډېر مټه شوی دی او الان کې په دې ورځو کې به ډېر ښه ټیټ کار روان و، خو د کرونې په وجه زموږ دا کار ډېر زیات مټه شوی دی. دا دویمه میاشت چې انشاءالله زموږ کار کمزوری دی ډېر زیات، د هر سړي انشاءالله دا کار کمزوری شوی دی د کرونې په وجه. کرونا وایرس له وجې دې ځلې اختر د نورو اخترونو نه بدل دی، خو بیا هم خلکو په داسې حالاتو کې هم د یو بل سره ملاقات او د دعوتونو لاره پیدا کړې ده.